امکان څه ته وي، وقوع څه ته ویل کی. عوام خو په دې سیس نه پوهیږي. عوام ته وي علماء دیوبند وي چې الله رب العزت نعوذ بالله دروغ وي. ماوی ها مولانا رشید احمد گنگوہی مولا فتاوا رشیدی کے لکھی. مولانا گنگوہی سے وہی سوچ چر دے خبر قائل ہے چې الله دروغ وي، دا سړی مرتد دی، اسلام نه خارج دی، کافر دی. زمونږ د علماء دیوبند عقیده ها ما چار صدقې مو ویلا دې اشقانو دې جعلی اشقانو دې توتیانو تاسو نه اصل مسله پټ کړی دا. ماوی اصل مسله سوا مثال په تور اصل مسله دا وا الله رب العزت وعده کړی د چې مشرک به جنبه خم. الله وعده کړی د مشرک بنبخم دے باندې اتفاق دے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ دا وعدے خلاف ورزی. اللہ رب العزت مشرک بنبخم د جنت تے نراولی د جہنم نے نراو باسی. دا اللہ وعدہ زمون عقیدہ چې الله وعدے نه خلاف ورزی. مسله دوی مرال چیرک الله رب العزت وغواړي چې دا او بخي وعده کړی د چې بخم به نه بخي نه د وعده خلاف ورزي نه کوي. او که وغواړي چې دا او بخما نو آیا بخله شي کنه شي بخله، آیا قادر دی کنه دی قادر. که وغواړي چې جنت ته راولم الله یې جنت ته راوسته شي کنه شي راوسته، الله په دې قادر دی کنه دی قادر. زمونږ د علماء دیوبند عقیده د الله قادر دی، الله کولای شي. دغه دغه جعلی اشقانو دغه اشقانو دغه توتیانو عقیده دادا الله رب العزت په دې باندې قادر نه دی. نعوذ بالله الله رب العزت دغه مشرک نشي بخله، الله رب العزت دغه مشرک جنت تر واسطه خبر داوا ماوی د ان الله علی کل شیء قدیر بسمانه کوي. اخر پر المحترم زما خبره حاصل نه لري. زمونږ د مذهب یو مفتابه امام به مسله د حدیثونو خلاف وو. زمونږ د علماء دیوبند اهل سنت والجماعت او تبلیغی جماعت زمونږ د علماء دیوبند سره تعلق ساتي. زمونږ یو قدم د ګستاخیو الحمدلله دغه باندې کلک قائم دائم اوسېږي. الله رب العزت مون تر امن کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. بهر به زمونږ یو ملګری رساله به ان شاء الله ورسري زمونږ د نوجوانانو احناف ماهنامه رساله د ترجمان احناف هر میاش راځي نو هر مرګره د ځان سره یو ویسي 25 روپۍ قیمت لري. علما طلبه چې څومره دي هغه ته زما درخواست چې به زمونږ د ذمہ دارو سره رابطه او فرمایي کم از کم لس رساله چې هر یو عالم طالب راغواړي او مخکې هغه خوري. دغه زمونږ مسلکی میگزین دی د اهل باطل او عقاید او نظریات او پوسټ مارټم مستقل هغه کیږي. زمونږ کارګزاریانه باغی کې راځي ان شاء الله سو غلط فهمي کې نه چي ټیک ده کنه. ان شاء الله دا ملګری وای چې وابیانو پنځګریانو سره ترجمه کول څنګه دي بالکل ناجایز دي او سره حرام دي. د ګوړي په نوم درل زهر درکې عقیده تباہی هغه درسونه کې مشرک